ورځې تازه او مهم خبر. د پاکستان په زندانونو کې د افغان ماشومانو نامعلوم برخلیک پر وضعیت یې اندېښنه ښودل شوې ده. دا چې څنګه او چا ښودلې د دوستانو جزیت را سره همدردي ترلاسه کړې او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړی نو همدا اوس د سراسر خط نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. راځئ چې له حاله خبر شئ. په پاکستان کې میاشت یو شمېر افغان او د افغان کډوالو مدافع وکیلان د پاکستان په زندانونو د افغان کډوالو وضعیت اندېښنې وړ بولي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په دوام دغلته میاشت یو شمېر افغان او د افغان کډوالو ځینې مدافع وکیلان وایي د نړیوالو قوانینو له مخې باید د افغانانو حقونه خوندي شي. افغان کډوال کریم الله چې له UNHCR سره ځان ثابت کړی وایي په پېښور کې د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره په یوه دکان کې کار کوي او تازه پولیسو په دې پلمه چې قانوني اسناد نه لري 2 شپې زنداني کړی دی. هغه وایي په دکان کې وم چې پولیس راغلل، اسناد یې رانه وغوښتل، د UNHCR کارت مې ور وښود، هغه یې ونه منه او په ډېر بد وضعیت یې ټانې کړ، ته یوړم. 2 شپې هلته وم، داسې وضعیت یې راسره کوه چې ګواکې لوی جرم مې کړی وي، وضعیت یې ډېر خراب و. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر پاکستاني رسنیو له ډلې ډان ورځپاڼې د پېښور په مرکزي زندان کې د لسګونه افغان زنداني ماشومانو د ناسم وضعیت په اړه راپور ورکړی دی. پاکستاني ډان ورځپاڼې پرون یکشنبې د سپټمبر 9 راپور له مخې ویلي دغه لسګونه افغان ماشومان له افغانستان څخه برتورخم د راتګ پر مهال د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله نیول شوي دي. ورځپاڼې همداراز د یو سیمه ییز قاضي انعام الله وزیر چې له یو پلاوي سره یې تازه د پېښور له مرکزي زندانه لیدنه کړې له قوله د دغه ماشومانو چې یو شمېر 25 تنو رسیږي وضعیت اندېښنې وړ بللی او ژر تر ژره افغانستان پر ستنولو ټینګار کړی دی. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منځه کاکړ وایي که څه هم د پېښور په زندان کې د بندي افغان ماشومانو د ستنولو پرېکړه شوې خو له کوم جرمه پرته زندانونو کې د افغان کډوالو اچول د انساني حقونو خلاف کړ نه دی. نوموړي وایي موږ تل حکومت ته ویلي چې دا خو عادي او پر امنه خلک دي او دلته خپل کاروبار کوي. دا ډول خلک په زندانونو کې ساتل د انساني حقونو خلاف کار دی. یو عام انسان چې څه جرم یې نه وي کړی له هغه سره د یو مجرم په توګه چلند کول باید افغانانو سره ونه شي او حقونه یې خوندي شي.